الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العلي العظيم، ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى سائر الصحابة والتابعين، وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت رمضان المبارک میاشت راوستا. رمضان المبارک میاشت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نے یو روایت منقول دی چې د رمضان المبارک میاشت راشي نو الله رب العزت پکې سرکش شیاطین د رمضان المبارک د لومبۍ د شپې نه الله رب العزت هغه ټول قید کړي او د جنت دروازې کلاو کی، د اسمانونو دروازې د مؤمنانو لپاره کلاو کړی شي. چې کله هم مؤمن مسلمان دعا غواړي نو یو اواز کوونکی اواز کوي چې څوک شته چې د الله په دربار کې د رب العالمین نه بخشش غواړي، څوک شته چې د رب العالمین نه عافیت غواړي، څوک شته چې د رب العالمین په در کې خپل ضرورت پیش کړي. اواز کوونکی اواز کوي او په هغه وخت کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په هغه وخت کې رب العالمین دی مخلوقات ته خپل بندگانو طرف ته پوره متوجي، او چې کله هم انسان په هغه وخت کې د رب العالمین په دربار کې دعا غواړي نو د روزدار روزانه یو دعا الله رب العزت قبلای. مسلم شریف روایت ته جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې روزانه الله رب العزت د روزدار یو دعا قبلای او په هغه کې د دې انسان چې کله دعا قبليږي وی دې انسان ته پته څنګه لګي وی الله مؤمن ته الله رب العزت په دنیا کې دا غي اثرات وتخي. یو بل حدیث شریف کې راځي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله هم مؤمن مسلمان لاس اوچت کی پروجه کې خالی واپس نه ځي. مخکې امتونو باندې الله رب العزت روزي فرض کړې وي خو احکام ډیر سختو،
دا اوس چې تاسو عیسایان ګورئ، عیسایان هم روژې نیسي، خو د دې روژه څه ډېره عجیبه ده. هغوی روژه نیسي، هغه خوراک څښاک کوي چې کوم خوراک څښاک په اور نه وي پخ شوی، چې کوم څیز په اور باندې پخ شوی په هغې باندې د دې روژه ماتېږي، کوم څیز په اور باندې نه وي پخ شوی، فروټ شو، میوه شوه، په دې باندې د دې روژه نه ماتېږي. د خبرې مطلب او مقصد او لب لباب دا دی چې الله رب العزت د ټول مخکې دې امت نه مخکې ټولو امتونو باندې روژه فرض کړې وه، خو د ځینې روژو احکام سخت و، د ځینې روژو احکام الله رب العزت آسان کړ. اوس په دې چې کومه روژه فرض وه هغې کې صرف او صرف د شپې یو ټایم داسې و چې په هغې کې به دی صرف خوراک څښاک وکړو، نور به د ورځ د شپې مکمل د دی به روژه وه، او په هغې کې به د ورځې 50 لمونځونه و، روزانه به په ورځ کې به هغې 50 لمونځونه کول. څومره ګران کار ده. ما تا 15 لمونځه په ټایم باندې نشو کولی، ما تا ذکر عبادت هغسې د زړه نه نشو کولی. دی به د پیغمبر به ورته تورات وي، دی به په توجه سره اورېدل، پیغمبر ورته انجیل وي، دی به په توجه سره اورېدل، پوره حلقه به لګېدلې وه، همدغه رنګې پیغمبر به انجیل وي یا به تورات وي، ټول بني اسرائیل به ورسره خواوشا کې ناست وو، د الله احکام به یې اورېدل. لکه سړی چې نن سبا قرآن راوالي، قرآن تلاوت کوي، په تراوو کې تلاوت کوي، دغه رنګې تلاوت کوي، ټول خلک یې په توجه سره اوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې په دې روژې میاشت کې د هر بني آدم عمل سیوا کېږي، یې فرض په 27 درجې شي، واجب په فرض باندې شي، سنت په واجب باندې شي، او نفل د سنت مقابل په بازای باندې شي. په دې کې انسان چې کله هم دعا کوي الله رب العزت فرمایي چې زه هغه لاس خالی واپس نه کوم. حدیث شریف کې راځي وي چې سوره هم رمضان المبارک کې انسان د رب العالمین په دربار کې دعا غواړي، دوره هم الله رب العزت په دعا قبولیت هغه انسان ته ورکوي. انسان چې کله د چا سره په دنیا کې میل ملاپ ساتي، تعلقات ساتي، د هغه تعلقات په بنیاد باندې هغه سره دومره کلوز شي چې هر خبره هغه سره شیر کوي. او مؤمن سړی چې کله د الله رب العزت په در کې لاس اوچتوي، هر یو سوال، هر خبره رب العالمین ته کوي، هر فریاد رب العالمین ته کوي، نو الله رب العزت د هغه انسان همراز جوړ شي. هر خبره، هر دعا چې هغه انسان کوي الله رب العزت قبلوي. په دنیا کې وګورئ چې د مور پلار نه کم ماشوم پیدا وي، د دنیا کې به داسې یو موړ راشي چې هغه کس لوی شي، واده وکړي، هغه مور پلار یې په دنیا کې بیا نه پېژني. جدایي کې د ځان نه د خپلو بچو خیال ساته، ته څه کوې ما څه کوې، شابه زه څه. یا یې بچي وي ودونه وکړي، بیا هغه مور پلار چې ورځې شپې صحیح ورته شوګیري کړي د خپل اولاد دپاره، هغه خپل مور پلار بیا نه پېژني. د خبرې مقصد مې دا دی چې الله رب العزت ستا د زړه نه کومه ټوکړه جدا کړي، هغه تا ته په دنیا کې ناشنا کړي، یا ستا د زړه نه کومه ټوکړه جدا شوي نو ته ورته ناشنا شي. دا خو د دې دنیای بې وفایي یو اعلی مثال دی چې الله رب العزت په دې دنیا کې د خلکو ته ښیي. نو الله رب العزت انسان سره څومره مینه محبت کوي. حدیث شریف کې راځي چې د اویا میندو نه سوا مینه محبت، او دا یو میندو نه سوا مینه محبت یوازې په روژه کې ګوره نه کوي چې هر یو سړی ډېر په پابندۍ سره مونځ کوي، چې ګوري د مازدیګر، د ماښام، ماسخوتن خو الا ماشاءالله، او دغه رنګې د سحر ښه مضبوط جومات ټاکي چې کله د اختر مونځ وشي بس د مونځونو چوټي شي، د عبادت چوټي شي، د تلاوت چوټي شي، د ذکر اذکار چوټي شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې هغه احکم الحاکمین ذات په بارگاه کې چې انسان په اهتمام سره دعا او عبادت کوي، وی دا انسان الله رب العزت چرې نه خرابوي. یو مونږ خپل عمل د لاسه ځان برباد کړی، یو څه د بل د لاسه ځان برباد کړی. خپل عمل مزدک داسې برباد شوی دی چې یقین کوو چې الله رب العزت ما رب دی، یقین کوو چې الله رب العزت ما مشکل کشا دی، حاجت روا دی، هر قسم مدد احکم الحاکمین ذات الله دی، خو د زړه نه تسلیمو. لکه مثلا سړی پلار مني، چې پلار چاته خبره وکړي نو پلار خبره نه مني،
دغه رنګ موږ د رب العالمین منو، خو د رب العالمین خبره نه منو. حي علی الصلاة حي علی الفلاح ویل شي، یو کس صحیح ورته وخت نه کوي، ورګه اوس زم ورګه مړه خیر دی وجو موږ دی وشو کنه، نو پرس کو نه د خامخا چې زم کنه. د دې وته پته نشته چې جمع ته حاضرېدل واجب دي. نن سبا کوي یو کس جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې کله هم یو انسان د مؤذن اذان ووري او په جمع کې شریک نشي، وي د جهنم په دروازو باندې په یو دروازه باندې ور داخل شي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث ځان ته مخې ته کېدی چې ما ته د جمع څومره اهتمام کو، ما ته د تلاوت څومره اهتمام کو، ما ته د ذکر څومره اهتمام کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وعید په ځکه بیان کړی دی او تر دې پورې د اذان اهمیت دومره بیان شوی دی که یو مؤذن د ټیم نه مخکې اذان کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مرفوعا منقول لی چې کله هم یو انسان او فقهای کرام نه هم منقول لی، فقهای کرام باندې متفقه فیصله ده. په دې باندې فقهای کرام فتوا ورکړي چې کله هم یو اذان مؤذن د ټیم نه مخکې بانګ وای، په دې باندې لازم دی واجب دی چې دی بیا د اذان اعاده کوي، او کچره د اذان اعاده یې ونه کړه د هغه امام او د هغه مقتدیان ټول منځونه مکروه. او د اذان او د اقامت لپاره خپل اصول دي، داسې بس اذان نه ټوکه جوړه ده، اقامت نه ټوکه جوړه ده، عبادت نه ټوکه جوړه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې اذان کول د امت شریعت محمدی کې یو لویه ذمہ داری ده چې هغه باندې د شریعت باندې انسان پابند وي، شرعي لحاظ سره هغه پوره وي، هغه د اذان کوي. نن ماته د دین او د اسلام نه ټوکه خندا جوړه کړې ده، ټول کال به یو مزم نه کوي، ټامیان مامیان یې ګیره خریلي بس مصلي ته به ور مخامخ وي. انا مخکې شیشه به قرآن واوروه، دوره دوره ګیره به پرېښودي. او حدیث شریف کې دینه سخت منامانات راغلي چې فاسق سړی ته مصلي ته نشي مخکې کولی. فاسق وایي څه ته چې د کبایر ګناه مرتکب وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرفوعا منقول لی چې وعف اللحا. یو بل حدیث شریف کې راځي خالف اليهود والنصارى، وعف اللحا وقص الشوارب، چې بریتونه کم کوي، کټ کوي، ګیرې وږدې کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې سختۍ سره منع کړی. ما ته به حق لک مشین راکاږو او پروژه کې ځان ته وګورو خو ډېر ښکلی ښکارم زنده باد. او هغه ورځ یو کس ما سره پې ونښتو، وی دا خو راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه منقول دی چې ګیره اوږده کوي او دا خو فاسقان دي. تا چې کوم فتوا ورکړې په دې کې فتوا کې خو فاسق په دې کې دا نشته چې صحیح ورته ګیره خریلې دی، جمع ته به مخکې کو، اذان ته به مخکې کو، اقامت ته به مخکې کو. ما یې فتوا چې هغه د جميع امت دپاره وي، فاسق چې حکم ولګي په هغې کې ټول ګناهګار راشي. ما چې ته ما سره دا منې نو بیا دا خبره ولې نه منې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی امت دپاره الله رب العزت هادي مهدي صراط مستقیم، الله رب العزت نیغه لار ښودونکی د امت دپاره الله رب العزت ښودونکی رالیږلی. چرې هم د امت بده نه ده غوښتې، چته هم د امت څه ورته داسې لاره یې ورته نه ده خوښه کړې چې په هغې باندې امت غرقېږي او په هغې باندې تباهۍ طرف ته ځي. الټه د امت دپاره یې جړاګانې فریادونه کړي دي. ما تا په یو پیغمبر داسې ورته یو پیغمبر په دنیا کې داسې نه دی تیر شوی چې خپله ګیره یې کټ کړي. او زه حیران په دې خبره باندې یم چې چا را سره بحث کو، هغه ځان ته مفتي او عالم وایي او په دې بحث کې را سره نښتې. ما ورته ته څه کول غواړې؟ ته دا کول غواړې چې خپل مؤذن یا خپل قاري یا خپل حافظ همدا ثابتول غواړې چې ګیره خورئ بس بالکل زنده باد ټیکه خبره کوي، ټیک کار کوي، بس ته ورپسې ووایه. ما تا په دې خبره کې انښتې دي 8 تراویح دي، 12 تراویح دي، تراویح 20 لیک 12 دي، قرآن پکې څو ورځو کې ښه بس په دې لانجه باندې ټول اورېدلي. حضرت عمر رضی الله عنه دور او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور ډېر د تکلیفونو او ډېر د مصیبتونو او ډېر د ازمایښونو وخت. چې کله حضرت عمر رضی الله عنه دور راغی ټول کسان یو قاری دو کسان، یو قاری یو کسان داسې حضرت عمر رضی الله عنه ورته څه فرمایي چې دا تاسو باندې څه چل شوی دی؟ یو په هغه ګوټ کې ولاړ دی، بل په هغه ګوټ کې ولاړ دی. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی چې ټول یو قاری مخکې کوي، ټول ورپسې یو ځای کې شاو پوره تراویح دي او دغه رنګې 20 رکعاته پوره تراویح. تاسو څه وایئ چې حضرت عمر رضی الله عنه بدعت ده؟
یو صحابي به هغه په دین باندې د ټولو نه زیات خفه کېږي، د ټولو نه زیات د نبي علیه الصلاۃ والسلام څخه چې سخت امر یا دغه رنګ سخت خبره وره حضرت عمر وړومبی تور روباسي څوک شته چې د الله رسول ماته اجازه ته چې سخت وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو پیری جمع سره تراویح ورکړي دي، 3 ورځې ورکړي، په څلورمه ورځ نبی علیه السلام لاړ یاسینه چې زه چرته فرض شي د باندې او چې فرض شي ک بیماری کمړیږي کچويږي نو خامخا به کې پناسه به کې پملاسته به کې په هر حال کې به بیا کې چې څنګه موږ د باندې فرض دی په ولاړې نشي کولی پناسته کوه پناسته نشي کولی په کرسۍ کې کوه کرسۍ کې نشي کولی پملاسته کوه او موږ د تماف نه هم دغه رنګ تراویح به د بیا معاف نه وي. اوس خو چې بیمار انسان بیمار شي نو الله رب العزت داغه ته دومره رخصت ورکړي چې هغه صحیح ورته تراویح پرې دي، څه مسله نشته، قضا نشته. او چې کله هم دا انسانانو د دین او د اسلام نه چې ټوکه بنیاد او دا خبره ټوکه او مسخره ته جوړه کړې ده، د په خپل ځان پسې خپل عبادت او پسې یو قسم خندا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی عن قریب زما په امت کې به داسې خلک راشي چې کم ضروری کار وي، کم د دین او اسلام کار وي، کم ارکان وي، هغه به نه کوي، او کم چې د نه کولو کار وي بس په هغې پسې به ټول نښتې منډې تړې به ډېر په سختۍ سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې د امام دپاره دا خصلتونه پکار دي، د مؤذن دپاره دا خصلت پکار دی، دا شرایع اسلام دی په دې پابند دي. دا ټول ارس نبی علیه الصلاۃ والسلام بیان کړي دي، د تلاوت نواخلې د احکام ټول هر څه نبی علیه الصلاۃ والسلام بیان کړي. د هغې باوجود دین اسلام ما ته د خپلې خوښې جوړ، دین اسلام ما ته د خپلې خوښې کو هغه څه چې څه مو پړه باندې ښایي او یا الله مونږ وبخي، خاورې به دې الله وبخي. یهود الله رب العزت ولې تباه کړل، نصارا الله رب العزت ولې تباه کړل، هغې د خپلې خوښې مسایل به په خپل کتاب کې به پرېښودل او چې کوم ګرانه مسله یا کوم ګران حکم به وای به تیروانو. نو الله رب العزت قرآن داسې قرآن راولېږو چې په پوره دنیا کې وګرځه نو ټوټل یو شان به تا ته میلاو شي، د هغې نه ته احکام نشي روانې، هغې نه ته آیتونه نشي روانې، بچې بچې راونیسه قرآن به ورته یاد یو شان به ورته قرآن یاد. نو الله رب العزت د قرآن یو غټه معجزه دا ایښې ده چې ټوټل دنیا کې به قرآن یو شان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد منقول لے چې رمضان المبارک کې یو غړی داسې ده چې انسان لاس اوچت کی او په هغه لاس خالی واپس نه راځي الا چې د حرام خورۍ نه ځان بچ ساتي، الا چې د حرام خورۍ نه ځان بچ ساتي. حرام خورۍ نه چې انسان ځان بچ ساتي نو الله رب العزت ته هغه روجم ستا مقبول ده، ستا عبادت وته مقبول دی. او کنه ته صرف روجه ونیسي د دروغو نه، د فراډ نه، د مکر نه، د فریب نه، د حرام خورۍ نه، د هیڅ نه مخ ناړې نو تا ته د لوږې نه علاوه هېڅ شی نه میلاوېږي. بس خلکو ته پته ولګي چې یاره د ده روژه ده، بس دومره ورته پته ولګي، صرف لږه تنده تېرېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې نبی کریم عن قریب زما په امت به یو داسې دور راشي چې د فتنو ډکه زمانه به وي، په هغې کې به یو سنت باندې انسان چې عمل کوي نو هغه ته به الله رب العزت اجر ورکوي. دغه رنګې معجم کبیر کې، مسند احمد کې، مسند بزار کې راغلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې منادي مؤذن اذان کولو والا شریعت محمدی ته پابند پکار دی چې شکل او صورت نه هغه برابر وي، لب او لهجې نه هغه برابر وي، ترتیب برابر وي. ماته چې تراویح کوو په تراویح باندې ډېرو خلکو په خېټه کې درد دا وي او دا خبره کوي یاره چې په 10 ورځو ختم چېرته نه راغلی. حضرت عمر رضی الله عنه چې صحابه کرام مخکې کړل نو ړومبی ختم یې پکې ابی بن کعب چې مخکې ورته شپه شپږ ورځو خلک یې ختم وکړو، 15 سپارې وایي، اوږدې شپې دي، مونږ 3 سپارې وایو، ټوټل 2 غنټې پې لګي. خو عام روټین کې چې سړی سپاره وایي 20 منټه پې لګي، په تراویح کې په نفلو کې همدغه رنګې سپارې وایي. نو مطلب مقصد مې دا دی چې کله یو انسان په خپل حافظ نه وي، عالم نه وي، قاری نه وي نو هغه داسې قسمه سوالات یا داسې قسمه خبرې کوي، دا ګوره اعتراضات او خبرې نه دي. هسې عربی مقوله ده المعترض کالاعمى چې اعتراض کوونکی چې دی هغه د مثال د ړوند دی. ما تا خبره که کوو نو په بنیاد باندې کوو، په مخامخ باندې کوو چې یاره دا
او بیا خامخا چې دا کار داسې دی دا خو ته په شریعت محمدي کې یو بدعت جوړې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، چې هر بدعت چې دغه گمراهی ده او هر گمراهی چې دغه انسان جهنم طرف ته ځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه قیام الليل ته ثابت دي، دغه رنګه تراویح ته ثابت دي، خو خامخا لس ورځو کې خامخا په شل ورځو کې خامخا په 20 ورځو کې چې دا بکې د قران ټکي د خامخا دی کې ټول رمضان به تسکي. لومبه عشره د رحمت پای کې ختم وکړه، دویمه د مغفرت ته باقي کې خخ کول عشره ولګو، درېمه د اور نه د خلاصي د پای کې اعتکاف تکینا. نور رمضان کې سړی نور څه کوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي عن قریب زما په امت کې بداسه خلق راشي چې فتنه خبرو ته هوا ور کوي، کم د امت د هدایت خبر یا غو سنت قبل. او دا د مشکات شریف حدیث ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې کم د کولو کاری هغه باندې کوي، چې کم د نه کولو کاری نن سبا تاسو ګره ټول خلق باقی باندې روان. دوستانو عزیزانو عرض می دا کولو چې سوره هم د تلاوت کوشش کولې شي تلاوت دا نه الله رب العزت تا نه سترګې درکړې دي، صحت ته درکړې، شکر په واسه پر رب یقینو که په دې منبر راسم په دې ډیر خلق را پسره استاد موږ ته دعا وکړه چې خدای پاک منظر ټکی چې دا تلاوت شروع کو. قران را تنخ کوي ودا سي قران ته ګور، قران را تنخ کوي ډیر زیات خپش. ځنې کسان ماته وایي رجی موږ ویل نه دی، ما قران والا کوته په ګرځو الله رب العزت به تا چرته ورځ په قیامت خو به تلاوت کوونکي او کې هو بدرېږي. ستا مقصد دا دی چې الله رب العزت ستا بخنه وکي، دا د الله پاک کلام دی، پاک کلام پسې چې چا خندا کړي خدای نه دی پرې خو. الله رب العزت موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.